که څه هم د شولګر ولسوالۍ د بلخ ولایت یو له شنو او سمسورو ولسوالیو څخه ده، خو د دې ولسوالۍ په کلیو کې د ښاري برېښنا او معیاري سړکونو نشتوالي د دې ولسوالۍ د خلکو د آرامه ژوند په وړاندې ننګونې رامنځته کړي دي. د دې ولسوالۍ چارواکي د اسلامي امارت له لوړپوړو مسؤلینو له لورې د دغو ستونزو پر حل ټینګار کوي. مشکلات عمده مردم ولسوالی شولگره سه کاتگوری داره. اول بخشش مردم نبود برق شهری است و دوم تحکیمات دریای ولسوالی شولگره دو طرفه باید تحکیمات شود. این چالش است برای مردم زارعین. وقت دو طرف دریای شولگره زراعت میکنن، وقت سیلاب ها اینها باز زراعت و مردم ولسوالی شولگره خراب میکنن که تحکیمات دو طرف شولگر دریای شولگر ای از ضرورت های مردم ولسوالی شولگره است. سوم جغل اندازی خریجات ولسوالی کوهستانات ولسوالی شولگره می باشند. شولګر د چمتال، کشندي او دهدادي له ولسوالیو او یو څه برخه د سمنګان ولایت له دریصف ولسوالۍ سره ګډه پوله لري. د یادې ولسوالۍ د وګړو په وینا چې په تیرو 20 کلونو کې هیڅ پاملرنه ورته نه وه شوې، خو د اسلامي امارت په واکمنېدو سره یې یو شمېر ستونزې حل شوي او د پاته نورو ستونزو د حل غوښتنه کوي. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مو الله عمل ښه وخت.